یو کور یوازې د اوسېدو ځای نه وي. د ډیرو خلکو لپاره دا د کلونو زحمت، د ماشومانو د ودې یادونه او د خوندي راتلونکي هیله وي. خو کله چې همدا کور په څو شېبو کې ونړېږي، نو یوازې دیوالونه نه، بلکې د یوې کورنۍ د ژوند بنسټ هم ورسره ونړېږي. د پېښور د تاکال په سیمه کې لسګونه افغان کډوال همدا تجربه کوي. هغه کورونه چې کلونه یې پکې ژوند کو، اوس په کندرو بدل شوي. د ملبې ترڅنګ ناستې ښځې، حیران ماشومان او سپین ږیري د خپل راتلونکي په اړه له ګڼو پوښتنو سره مخ دي. د پاکستان حکومت د بې اسناده افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر چټک کړی، خو یو شمېر کډوال وایي له دې سره سره پرې د اوسېدو فشار هم زیات شوی او د کورونو ړنګېدو یې ستونزې نورې هم ژورې کړې دي. دا په تاکال غونډۍ کې اوسېږو، بس دغسې واقعه پېښه شوله او زموږ کورونه وران شول او بس دلته ډېر مجبوره دي چې وس نه لري، طاقت نه لري چې ځان ته لارې کړي پیدا کړي. تاسو د کوم خوا نه که تاسو همدردي ورسره وکړئ، تاسو به ډېره غټه مهرباني وي. پوه شوې؟ دا ټول غریبانان دي، بېګاسه کمرې ممرې ټولې پرېوتلې او ښار څه ولاندې شول، کپړې لوښي هر څه ولاندې شو. بس تشه تور هغه پاتې یو، دومره څه نه لري چې دوی د ځان د دې اوبو بندوبست وکړي. دومره څه نشته ده، نه هر څه به خراب تراب دي. تاسو مهرباني وکړئ، که تاسو څه له وسه کېږي به دې خلکو سره امداد وکړئ. طاووس خان چې شاوخوا 45 کاله په همدې سیمه کې ژوند کړی، اوس د خپل ژوند تر ټولو سخت پړاو تیری. هغه وایي افغانستان ته د ستنېدو اراده لري، خو د خپلې کورنۍ د لیږدولو وس نه لري. 45 کال دلته تېر کړه او ولاکې اوس وس لرو، د ګاډي د کرې وس نه لرو. کومک موږ سره وکړئ، بس حکومت ته دا درخواست ده چې کومک وکړي، ګاډی راولي، د ګاډي پیسې راکړي. موږ کډه واچوو، دلته پرته ده، بس څه وکړو. بس عارف خان هم له هغو کسانو دی چې کور یې ړنګ شوی او اوس له خپلې کورنۍ سره د اسمان لاندې شپې سبا کوي. د ده په وینا د کور ډیر سامان، جامې او د ماشومانو اړین توکي د ملبې لاندې پاتې دي. دلته 45 کاله نه اوسېږو پاکستان کې، نو بس اوس خپل وطن ته روان یو. غریبي م ده او بېوسي م ده او روان یو وطن ته او کډه وړو چې د ګاډي کرایه هم نشته ده، غریبي م ده، پیسې هم په لاس کې نشته ده. که څوک هر څه مرسته کوي، کومک کوي، نو موږ سره دې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ تل ټینګار کړی چې د کډوالو ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي او باعزته وي. خو د تاکال یو شمېر افغان کډوال وایي د بیرته تګ توان نه لري او د پاتې کېدو لپاره هم خوندي سرپناه نه لري. کیمرامین بي ارشد سره خالد نیاز، شال نیوز، پېښور.